د نغمې تازه خبرې منګل باره کې څه ویلي او آیا بیا واده ورسره کوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نغمه وایي که منګل په ما پسې په رښتیا ژړلی وي نو بیرته ورسره نکاح تړم. نوموتې سندرغاړې ښاپیرۍ نغمې په یوه ویډیو کې ویلي دي چې خلک ګمان کوي چې د هغې پخواني خاوند منګل په طلوع تلویزیون کې په یوه خپرونه کې په هغې پسې ژړلی دي، خو د هغه ژړا یوازې له هیواد او هیوادوالو نه د لرې والي له امله وه او بل هېڅ سبب یې نه درلوده. مېرمن نغمه وایي چې د منګل ژړا د هغې زړه هم نری کړی و او ورته ژړلی و، خو کله چې په دې اړه خپله له منګل استاد نه پوښتنه وکړه نو هغه ورته ویلي و چې خپله هم پوه نه شوم چې ولې مې وژړل. نغمه په یاده ویډیو کې وایي چې دا یوه ډېره وړه خبره وه خو خلکو ترې ستره خبره جوړه کړه او ویې ویل چې منګل د نغمې له امله ژړلی دي. هغه زیاتوي که منګل استاد په خپله ووایي چې ما نغمې ورسره د ګډ ژوند پر مهال ظلم کړی دی او جفا مې ورسره کړې ده نو بیا د خلک زما په اړه قضاوت وکړي او ودې وایي چې نغمه یوه ظالمه او بې وفا ښځه ده. مېرمن نغمې په ویډیو کې له خلکو سره واده هم کړې ده او ویلي دي که چېرته منګل استاد په رښتیا خلکو ته ووایي چې په طلوع تلویزیون کې چې کومې اوښکې تویې کړې وي هغه د نغمې له امله وې او دا هم ووایي چې له نغمې سره د زړه نه مینه لرم نو زه حاضره یم چې یو ځل بیا له هغه سره نکاح وتړم. د نغمې پخواني خاوند منګل استاد موده مخکې د طلوع تلویزیون په یوه خپرونه کې ژړلی و چې د یادې ژړا ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خورا خپرې شوې او په اړه یې خلکو ډول ډول څرګندونې وکړې. د منګل د ژړا له امله ګڼو هیوادوالو په نغمې باندې نیوکې وکړې او هغه یې یوه ظالمه ښځه یاده کړې وه. په هر حال منګل استاده شین چراغ ده که زموږ منې ورځه پرې. په هر حال تاسو د نغمې د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.